سلامونه ستړي مشي وخت مو په خیر. تاسو ته له زیر نیوز څلوېښت څخه د نن ورځ د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن شنبه د 1404 هجري لمریز کال د زمري 25مه چې د 2025 زیږدیز کال د اګست له 14مې سره برابره ده. غیر صافی یم او تاسو ته له زیر نیوز څلوېښت څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د غزې په جګړه کې د ملکي تلفاتو او د لوږې ناورین پراخېدل. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي له مې میاشت راهیسې لږ تر لږه 1960 فلسطینیان د مرستو د ترلاسه کولو پر مهال په اسرائیلي بریدونو کې وژل شوي. ټرمپ او پوتین د الاسکا په غونډه کې د اوکراین د جګړې د حل په اړه خبرې وکړې، خو کوم تړون نه دی شوی. او په پاکستان کې د سختو سیلابونو له امله د تلفاتو شمېر 321 تنه ته پورته شو. اوس هم پام وکړئ پوره خبرونو ته. د غزې په جګړه کې د ملکي تلفاتو او د لوږې ناورین پراخېدل. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي له مې میاشت راهیسې لږ تر لږه 1960 فلسطینیان د مرستو د ترلاسه کولو پر مهال په اسرائیلي بریدونو کې وژل شوي. د غزې روغتیا وزارت تایید کړي چې د جمعې په ورځ له 50 ډېر کسان د اسرائیلي پوځ په بریدونو کې وژل شوي. په عین ورځ د لوږې له امله یو بل ماشوم هم ژوند له لاسه ورکړی چې د لوږې د تلفاتو ټول شمېر 240 ته رسېدلی چې 107 ماشومان دي. د جګړې له پیل راهیسې په اسرائیلي بریدونو کې 18827 فلسطینیان وژل شوي او له 155,000 ډېر نور ټپیان شوي دي. د بریدونو وروستی تمرکز د غزې ښار پر زیتون او صبري سیمې دی چې اوسیدونکي وایي د نه تمېدونکو بمباریو له امله سیمه له نقشې ورکېږي. په ورته وخت کې په غزه کې خبریالان وایي په ډېرو سختو شرایطو کې کار کوي او د نړۍ تر ټولو زیانمنو خبریالانو په توګه له دوامداره ګواښونو سره مخ دي. په المواسی کې په اسرائیلي برید کې ملکي تلفات اوښتي. د اسرائیلي ځواکونو د ډرون په یو برید کې لږ تر لږه 15 فلسطینیان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. دا برید د شنبې په ورځ د غزې سویل ته په المواسی سیمه کې شوی، هغه ځای چې ګڼ بې ځایه شوي کسان پکې د خیمو او موقتي سرپناه ولاندې میشت دي. د سیمې ډاکټران وایي ټپیان د رفح او خان یونس روغتونونو ته لیږدول شوي او د ځینو روغتیایي حالت نازک دی. المواسی سیمه په وروستیو میاشتو کې د خوندي سیمې په نوم یادېده، خو اوسیدونکي وایي پرلهپسې بریدونه د دې ځای نسبي خوندیتوب هم له منځه وړی. عیني شاهدانو الجزیرې ته ویلي چې برید د مرستو د ویش ځای ته نږدې شوی. د فلسطیني چارواکو په وینا د جګړې له پیل راهیسې په غزه کې زرګونه ملکي وګړي د ورته بریدونو ښکار شوي دي چې ډېری قربانیان یې ښځې او ماشومان دي. ټرمپ او پوتین د الاسکا په غونډه کې د اوکراین د جګړې د حل په اړه خبرې وکړې، خو کوم تړون نه دی شوی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اګست په 15مه په الاسکا کې 3 ساعته مخامخ خبرې وکړې چې موخه یې د روسیې او اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لارې چارې څېړل وو. دواړو مشرانو خبرې ګټورې او مثبتې وبللې، خو په پای کې کومه وروستۍ موافقه یا تړون ونه شو. ټرمپ له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې ډېر پرمختګ شوی، خو زیاته یې کړه موږ هلته ونه رسېدو، یعنې جګړې د پای ته رسولو لپاره کومه عملي پرېکړه نه ده شوې. هغه ټینګار وکړ چې په نږدې راتلونکي کې به د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي او د ناټو له مشرانو سره سلا مشورې وکړي. دغه راز پوتین هم څرګنده کړه مسکو چمتو دی د پاتې موضوعاتو په اړه کار کولو ته دوام ورکړي. پوتین د خبرو فضا مثبته وبلله او ویل چې لا هم د حل لپاره د ګډو هڅو اړتیا شته. د غونډې په ترڅ کې د اوربند د ځواکونو د وتلو او یا هم د سولې د رسمي لار نقشه په اړه هیڅ عملي موافقه ونه شوه. رسنیو ته د دې ناستې په پای کې د پښتنو اجازه هم ورنه کړل شوه. څارونکي وایي دغه ناسته تر ډېره سمبولیکه وه او ښایي دواړه لوري د خبرو د دوام پیغام ورکول غواړي او د جګړې د ختمولو لپاره لا هم ستر خنډونه پر ځای پاتې دي. ورته مهال بیا په همدې تړاو ټرمپ له زیلنسکي او اروپایي مشرانو سره اړیکې نیولي. سپینې ماڼۍ ویلي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د الاسکا له ناستې وروسته د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي او د ناټو له یو شمېر مشرانو سره ټلیفوني خبرې کړي دي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویټ په وینا ټرمپ دا اړیکې د واشنګټن پر لور د ستنېدو پر مهال ترسره کړي، خو د خبرو جزئیات نه دي افشا شوي. ټرمپ د فاکس نیوز سره په مرکه کې ټینګار وکړ چې د اوکراین د احتمالي تړون ډیری ټکي نهایي شوي او کیف ته یې سپارښتنه وکړه چې دغه هوکړه ومني. د اګست پر 15مه د امریکا او روسیې مشران د الاسکا په یوې پوځي اډه کې 3 ساعته خبرې وکړې. دواړو لوریو د پرمختګ یادونه وکړه، خو ویې منله چې پر ټولو موضوعاتو موافقه نه ده شوې. پوتین ټرمپ ته د مسکو د سفر بلنه هم ورکړې ده.
او د پای خبر همدا چې په پاکستان کې د سخت سیلابونو له امله د تلفاتو شمیر 321 تنو ته پورته شو. پاکستانی چارواکو ویلي د هیواد په شمالي سیمو کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله د مړ شمیر 321 تنو ته رسیدلی دی. یوازې د تیرو 48 ساعتونو په ترڅ کې په خیبر پښتونخوا کې 309 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی چې ډیری یې د کورونو د نړېدو او سیلابونو د زور لاندې راغلي دي. د چارواکو په وینا په مړو کې لږ تر لږه 15 ښځې او 14 ماشومان شامل دي او تر اوسه 23 تنه ټپیان شوي دي. د ژغورنې ادارې ویلي نږدې 2000 ژغورونکي د خټو او ملبې لاندې د جسدونو د رایستلو او د ژوندي پاتې شویو د ژغورلو په هڅه بوخت دي. خو پرله پسې بارانونه، د ځمکې ښویېدنې او د سړکونو ویجاړېدل د مرستو رسولو بهیر له جدي خنډونو سره مخ کړی دی. ایالتي حکومت د بونیر، باجوړ، سوات، شانګلې، مانسیري او بټګرام سیمې د سختو اغیزو ښکار شوي سیمې اعلان کړي، چیرې چې د مرستو او بیړنیو عملیاتو اړتیا ډیره زیاته ده. بهرني خبرونه همدومره و. د کورنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک. زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 30. تر سبانۍ خپرونې د الله په امان.